افغانانو د خپل ملک بې عزتي کړې ده، وران کړې ده، ولاکه په ټوله دنیا کې عزتمند شي. آیت شریف دی انما المؤمنون اخوة، مسلمانان سره ورونه دي. بېشکه مسلمانان سره ورونه دي، خو تا ته اوس کوم اسلامي ملک د ورور په سترګه ګوري چې مریض دې مړ کېږي له تورخم دی دېخوا درته راپرېږدي؟ ایران، پاکستان، سعودي کوم ملک تا ته بې ویزې د ورتګ اجازه درکوي؟ ایران کې په پارکونو دا نه وي لیکلي چې د افغان او د سپي داخلېدل منع دي؟ ژوندي ته اور درته وانه او څه نخرې در باندې ونه کړې. پاکستان کې د ناموس ته ګیلم جمې نه ویل کېږي. سعودي کې عربان د فرعونیانو په څېر تاسو سره بده رویه نه کوي. د انسان په سترګه درته ګوري. دا د سعودي اجانو نه خو پوښتنه تاسې یو ځل وکړئ که نه، نو اسلامي ورورګلوي داسې وي. مونږ خو دوی عرب سره ټول افغانستان تباه او برباد کړ. یوه ورځ کشمیر، فلسطین یا په اصطلاح عراق کوم بل اسلامي ملک د افغانستان په سر باندې مظاهرې شوي دي چې هلته د مسلمان وینه باید تویې نه شي. کشمیریان په 80 کلو کې 80,000 نه دي مړه شوي، موږ په 50 کلو کې 5 میلیونه مړه شوي یو. زموږ وینه دومره بې قدره ده. او افغانستان کې اسلامي ګوندونه د هغو په حق کې مظاهره کوي، د افغان د وینې په حق کې مظاهره نه کوي.